پر دې باندې د اسرائیلو ظالمانه بریدونه روان او د دې تر شا هغه ظالم چې د دنیا د بشریت ټیکهداري پر غاړه اخیستې ده هغه د دې په حمایت کې ولاړ دی هغه د پیسو مرستې د اسلحو مرستې د فوج مرستې دا اوس تاسو ولیدل چې د اسرائیلو په حمایت کې پر یمن باندې بمباري شوه او غواړي چې د یمن په حمایت کې په ټول منځني ختیځ کې یعنی د عربو په مځکه کې غواړي ټول عرب در برید لاندې ونیسي خدا نن بشر دوست دی دا هغه د بشریت د حقوقو ټیکهدار دی په افغانستان کې تاسو وینئ بشریت قدر او احترام چې په افغانستان کې وشو په افغانستان کې دی ظالم دی خونخوار دی سفاک دی ظالم چې نو هغه ظلمونه وکړه شل کاله پر افغانستان باندې په دې ورنتوانه دي چې افغانستان نسل له منځه وړي وای الله د ناکامۍ او شکست سره د سخت مقابله سره مخ کی شل کاله چې هغه ظلم نو هغه وکړي شل کاله وروسته تاسو ولیدل په دې شل کاله کې چې د دې ظالم د دې خونخوار سره څوک ولاړ دا غزمان سره خلک سره ولاړ دې لا شوونه کوي دا یې سترګې وي دا یې پښې وي دا یې لاسونه وي د دې په ذریعه باندې ظلم کوي او دا هغه خلک وي چې زموږ پر دې مجاهد پر دې مؤمن پر دې مظلوم ولس باندې سخت ظلمونه وکړي د دې کافرانو په حمایت کې وکړي دې کافرانو وکړي شل کال خو لیکن دغه مجاهدین دي دغه علما دي تاسو نن رحم وګورئ نن شفقت وګورئ نن انسان دوستي وګورئ چې دغه د انسانیت دوستان دي کاغه د انسانیت دوستان تر دې اوسه په ټوله دنیا کې یو سړی دا وایي چې دې ظالمانو خپل دشمن د مصطفی بندخانه کې په دا مجاهدین چې ولې دا مطلب کوبا ګوانتانامو کې یو بندي د افغانستان دلته دوه بندیان دي د امریکایان اوس موږ ته وایي زموږ امریکایان روغ سالم رایله کوي موږ بندي روغ سالم رایله دا ولې رایله کوي ګوره د هغه وخت څخه دي در دې اوسه پورې یعنې در دې اوسه پورې هم ستا معافي نه ورته کړي مګر ستا هغې ټوله موږ معاف کړو چې ستا سره خدمت کاوه او موږ یې وژلو موږ بس معافي ستاسو په وژلو باندې په امریکایان خوشحاله کېږي کافران به خوشحاله کېږي خو تاسو موږ راوژنو دا دې نه زموږ قاتلان یو ځای په مسجد کې را سره اوسېږي په کلي کې را سره اوسېږي هېڅ نه ورته وایي اپو مو ورته کړې ده اپو مو عملي کړې ده زه د دې مجاهدینو سره ډېر خوشحاله یم الله دې جنتونه ورکړي چې د دې اپې د فرمان یې پوره اطاعت کړي دغه نظام دی دغه انسان دوستي دغه بشر دوستي ده دا بشر دوستي ده دغه د علماو نظام دی په سترګو باندې ورته وګورئ دغه د مسلمانانو نظام دی په سترګو ورته وګورئ دغه 2.5 کاله دی علماو نظام راوستلی دی د مجاهدینو طالبانو نظام راوستلی دغه د علم نظام دی تاسو وینئ په ټول افغانستان کې هیڅوک چاته ضرر نشي رسولی په تمام افغانستان امن امان یو څوک د چا خلاف نشي کولی څوک چاته تیزه خبره هم نشي کولی بشر دوستي خدا